نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمنو چې ضرورت نه وای ما غوندي کمزوري انسانان او د اخري صدۍ سړی د صحابه کرامو حالات نسی بیانولی، ځکه چې دوغوی درجه ډیره لوړه ده. نن په بخاري شریف کې یو حدیث رالی د خندق د غزا. شاګردانو ته بیا پر دې تفصیل وکړي چې غزوة الاحزاب، د بدر غزا چې وسول، د احد غزا وسول، رعل و زکوان و بنو لحیان، د دې قبیله والا سره هم جنگونه وسول. بئر معونه، د دې منطقې د خلکو سره هم جنگونه وسول. نو د هجرت د 4 کال په آخري شپو او ورځو کې د شوال میاشت و د کشنیاختر میاشت خندق غزا را له حاجانو صاحبانو به د خندق هغه علاقه لیدلې وي. رسول علیه الصلاة والسلام خپل ورکښته سو او یو صحابي فرمایي وای دا ګرځو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نس مبارک پوست موږ څخه پټ کړي. یا صحابي فرمایي وای ما چې د رسول علیه الصلاة والسلام دا حالت ولیدی پوس ولم چې رسول ډیر وږی دی، خو د الله د دین په خاطر هیچا ته هم غږ نه کوي. ولاړم کوروالا ته مې وویل چې رسول وږی دی، چې ستا ول یو څه وربشي دي او یو سیرلی ستا، سیرلی مو حلال کړي، ټوټه ټوټه مو کړي، وربشي وړه سول او واغږل سوله. باره کوروالا ته مې وویل چې رسول راولم، یو صحابي او دوه به نور ورسره راولم، یا به یوازې رسول صلی الله علیه وسلم دعوت کړم. نبی علیه الصلاة والسلام ته چې ویل د الله رسوله راځه وږی میلمه مې، رسول علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل راځئ ټولو صحابه راځئ. صحابي ورخطا سول دا به څه پېښه، خو رسول ورته وفرمایل چې د رغلې نه یم، د نغري څخه کټو مه راکښته کوئ، او باندې دي او ډوډۍ دې هم دغسې پخېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم رالی، ډوډۍ وړکوي، ډوډۍ میدهیي په کاسو کې، او بیا شوروا په خپل لاس مبارک وراچي، وچ وراچي. تر هغه وخته پورې چې ټول صحابه کرام، حدیث مبارک کې راځي چې زر صحابه کرام ټوله مړه سوله، او حدیث کې راځي وای دا کټو هغسې باندې ولکاول چې باندې سوی وه، ډوډۍ هغسې ولکاول چې وه. دا صحابه کرام چې راله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې دا کور ته ورداخلېږئ ورداخل سي، خو بې نظمي مه جوړوئ. ادخلوا ولا تغاغطوا، ورداخل سي خو بې نظمي مه جوړوئ. دلته علما فرمایي وای دا نظم پر قطار درېدل، پر خپل نوبت درېدل، دا اصلا د مسلمانانو خوی او خصلت دی، خو مسلمانانو دا کار د لاسه ورکوي. کافرانو د اسلام دا خوی ټینګ کړي، د اسلام په خوی باندې ځانونه ښایسته کړل. مسلمانانو چې اسلامي خصلت، اسلامي خوی د لاسه ورکړي، ځانونه یې پس پاته کړل. په تیارې کې هم د ګور در مخه ځغسته، بینک ته چې ودرېږي بل بل تاویلی هم جنجال، او کوشش کوي چې وار تر مخه کړي، کوشش کوي چې وار تر مخه، دا امریکا هغه امریکا، ټولو ته به وار رسېږي. دا قصه مې لږ د دې دپاره درته وکړله چې صحابه کرامو که رسول صلی الله علیه وسلم غږ نه وای ورباندې کړی چې هر څو شپې تېرې سوي وای، دغو صحابه کرامو په لوږه او تنده تېرولی. خو موږ غوندې ضعیف انسانان د دغو مبارکو صحابه کرامو حالات چې څنګه د دوی مبارکینو شأن دی او حق دی نیسو ادا کولی. دا خو زه پر خپل ځان ټینګ باور لرم. خو دا چې الله رب العزت کښېنولم تاسې راوستلاست، این سعادت به زوري بازو نیست. د اسمانو د رب اختیار دی، د مځکو د رب اختیار دی. که په سرطان او اسد کې طوفانونو او بارانونو را باندې راولي، د دغه رب اختیار دی. او که ګرمي را باندې زیاتې، د دغه رب اختیار دی. او که ګرمي را باندې کمزوري کوي، د دغه رب اختیار دی. که په طوفانو او زلزلو کې انسانان ختمي، د دغه رب اختیار دی. که د زلزلې په خاطر مځکه چاودي، د دغه رب اختیار دی. او که اوس یو لا امر وکړي چې نور به د زلزله په دې منطقه کې هم راسي، طوفان به راسي، د دغه رب اختیار دی. دغه رب ته د لې راوستلې، زه کښېنولم ته د لې کښېنولې. د دغه رب سره تعلق جوړېدل پکار دی. او د صحابه کرامو د پیژندنې لړۍ چې موږ را پیل کړې ده هم په دې خاطر چې د رب نازولي موږ وپېژنو. هر څوک یو څوک نازولي لري په کور کې، د
د پلار یو نازولی یې، د مور یو نازولی یې، د ورونه یو نازولی یې، ای پروا نه لري دا ورور یې بیا ایله کاروبار دې نه کوي، دا په موږ کې هغه نوم چې ورکوي اصلي خو نازولی وی، دا بیا په موږ کې لیونی کار مه په لري. مور هم دا نورو زمانان ته خوشکه کوي، پلانه 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 داسې کوي. راسي قدرمنو چې د رب سره تعلق جوړ کو او د رب د نازولو سره تعلق جوړ کو چې د دغو نازولو د ناز او د محبت د مینې د الفت په خاطر اصلا هغه ذات ته ځان ورسو، کم ذات چې زما او ستا معشوق دی جل جلاله. د عشق نارې خو یې دا مجنون، دا اصلا تاریخ کې راځي وای دا رسول صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کړی دی د قیس په نامه باندې. ما وخت مخکې هم درته ویلي، ما زه وخت بیا ټوله قصه د دې مجنون او لیلا پوره درته کوم، که وخت وي انشاءالله بیا وخت کوم. وایي یو سړی پر لمانځه ولاړ و، مجنون د نوم چې لیونی د لیلا په عشق کې غرق و. وایي مخته د لمانځه والا تېرېدی، لمانځه والا یا لاس ورته نیولی یا سلام ګرځولی، غږ پر کړي، خو یو رقم یې خبر کوي چې زه لمونځ کوم. مجنون ورته ویل یا زه د مخلوق د لیلا په عشق کې دونه غرق وم چې ته ما نه یې لیدلی، او ته د عشق نارې وایې چې د الله رب العزت د ذات سره مې عشق دی عشق دی. د الله د ذات عشق دونه نه و چې ته په هغې کې غرق سې. ستا زه څنګه په یاد وم چې ته غلطه دعوه کوې، درواغ وایې، د الله سره عاشق نه یې. زه د لیلا په عشق کې ما نه یې لیدلی، او ته وایې زه د رب په عشق کې غرق وم، تا زه څنګه ولیدلی؟ اوس نو قدرمنو دا خپل منځو ته حساب وکړو. که د الله فضل نه یې او رب العالمین د فضل اعلان د قیامت په ورځ د زرګونو انسانانو مخته او د زرګونو انبیا او صحابه کرامو مخته ونه کې د فضل اعلان، خدای خبر. حضرت عایشه فرمایي رضی الله عنها فسوف يحاسب حسابا يسيرا، آیات کې راځي چې د مسلمانانو مؤمنانو خلکو سره به اسانه حساب وسی. حدیث کې راځي د الله رسول فرمایي وای د مخلوق سره به سخت حساب وسی. حضرت عایشه فرمایي وای د الله رسول ای رسوله الله فرمایي چې اسانه حساب، دلته ته وایي چې سخت حساب. د الله رسول ته فرمایي د الله فضل حساب اسانه سي، خو که د الله فضل لري سو ان بطش ربک لشدید، الله به سخت رانیسي. بیا د الله رب العزت بے پروا ذات دی او بے پروایی داسې ده. د پرون نور مورد چې د پیر اغا مبارک په نامه باندې دا څوک چې د غزنی په لار کې شهید سو، دا ملګری مهم و، شناخته مهم و، ناس چې ولاړ شپې مو سره کړي وي. یو خو د تصوف او د طریقت ډېر پابند انسان و، خلیفه و، ډېر ښه وظیفې کولې او ټول کارونه یې په ذکر او اورادو مخته وړل او کارنامې هم دي، غیرتمن هم و په تمام معنا، ښه مجلس هم کوي، علمي استعداد هم درلودی. خو رب العزت داسې بې پروا و چې کلونه بعد حج ته ولاړی، د هغه څخه کابل ته راځي، پر لارې باندې ټکر کوي، نه د دوستانو سره ویني، او پسونه چې د مبارکۍ لپاره حلالېدل هغه یې د فاتحې او د ختم لپاره حلال شو. قل هو الله احد الله الصمد. الله داسې بېنیاز ذات دی، رب العزت یې جنت ورکړي. رب العزت یې زموږ تعلق د رب العزت د نازولو بندګانو سره را جوړ کړي. صحابه کرام د رب العزت نازولي بندگان دي. صحابه کرام وپېژنئ. د دغې لړۍ څخه مې یو بیان د حضرت سهیل بن عمر رضی الله عنه په باره کې درته وکړي تېره چهارشنبه. یو څه نورې خبرې نن درته کومه، خو ما ته دې الله رب العزت عفو وکړي که مې د صحابي په باره کې سم حالات نه بیان کړي. او واقعا درته وایم، د زړه درته وایم، بې قسمه یې ومنئ، هسې نه بیره را سره چې د قیامت په ورځ بېرته دغه بیان پر ما باندې دلیل نه سي چې تا هغه څوک وي چې تا خلکو ته صحابه کرام ورپېژندله او د صحابي د بیان حق دې سم نه واده کړی، بیا به څه کوو؟ او که پر تا دعوه او کیس جوړ سو د قیامت په ورځ چې تا د صحابي حالات اورېدله او په حالاتو یې خبرېدلې، مازې دې اورېدله، عمل دې نور باندې کوي، راځه اوس نو ځان ټینګ، بیا به څه؟ او مسجد هم را باندې شاهد، اسمان خانه هم را باندې شاهده، شاوخوا چې مو هر حجر و مدر ډبرې او لوټ چې مو اواز اوري هغه هم را باندې شاهدي ادا کوي. حجر و مدر لوټي او ډبرې چې مشاهدي ادا کوي پر موږ باندې هم شاهدي ادا کوي او د قیامت په ورځ پر موږ باندې بیا حجت سي. حضرت سهیل بن عمر رضی الله عنه اسلام نو راوړی او ډېر ټینګ خطیب و، خورا قوال انسان و، ډېرې عجیبې خبرې کولې. د بدر په غزا کې چې کله بندي سو، حضرت عمر رضی الله عنه رسول علیه الصلاة والسلام ته رالی، تېره چهارشنبه مې درته ویل د الله رسول اجازه راکړه یا رسول الله دعني انزع ثنیتی سهیل بن عمر، اجازه راکړه چې د حضرت سهیل بن عمر د برق غاښونه راوباسم تر څو د بل وخت لپاره ستا په مقابل کې اواز پورته نه کړي. د الله رسول ته فرمایي پرېږده ای عمره، یو وخت به داسې راسي چې حضرت سهیل بن عمر به بیا زموږ دفاع کوي، او چې زموږ په مقابل کې دی، یو وخت داسې راځي چې زموږ دفاع به کوي.
که اوس موږ غندنه کوي، اوس موږ هر څه بیانوي، یو وخت داسې راځي چې بیا به زموږ صفت کوي. حضرت عمر مبارک داسې عادت درلود، بخاري شریف کې ډېر داسې ځایونه راځي، د الله رسول اجازه راکړي پلانکي سړي غاړه ورپرې کړم، سر یې ورپرې کړم، ولې دا کمزوري خبره وکړله. چې کله سهیل بن عمر د مشرکینو د خواو تقریر چې به یې شروع کړي، سخت به خلک متاثره کړله، بسته نبوت به یې کمزوري ورته معرفي کړي، بسته نبی به یې خپلو قومیانو ته کمزوري معرفي کوي. ولدغه محمد صلی الله علیه وسلم چې د نبوت دعوی کوي، تقریر به ورته شروع کړي، ټول مشرکین به د رسول صلی الله علیه وسلم څخه واړول، دا سخت تقریر یې کوي. او چې کله د بدر په غزا کې بندي سو، رسول علیه الصلاۃ والسلام ته حضرت عمر مبارک راغی، ورکړه اجازه چې دا غاښونه راوباسم. غاښونه چې نه قدرمنو بیا خپل کار نه کوي، بیان سم نسی کېدلی، خامخا به الفاظ غلطیږي، حروف به غلطیږي، خبرې به غلطیږي. الله رسول ورته فرمایل کار مه پلره. یو ورځ داسې راځي چې د حضرت سهیل به موږ ته کار کوي رضی الله عنه. همداسې راغله حضرت سهیل رضی الله عنه، بیا هغه صحابي و چې نبی علیه الصلاۃ والسلام عمرې ته چې تللی، حدیبیه راځي. حدیبیه دی الله رب العزت په موږ او تاسو ویني. الله دې د سعودي حکومت ته هدایت وکړي چې د حرمین شریفین د مسلمانانو پر مخ خلاص کړي د دروازې، او اخیری زمانه کې همداسې وي چې کوشش د کافرانو دا وي د حرمین شریفین دروازې بندي. خبره مې اوس ډیره دقیقه نه ده په یاد کتابو کې چې د مسلمانانو د اجتماع ځایونه کفار کوشش کوي چې بند کړي، د اتفاق او د اتحاد ځایونه چالته تور او سپین عرب او عجم ټول په یوه جامه کې په مینا او په عرفات کې پراته وي. که د وخت او د زمانې شهزاده وي هغه به مالته وي، که د زمانې غیرتمن هغه به مالته وي، که د زمانې سخي وي هم مالته وي، که د زمانې بخیل او بې غیرت هغه به مالته وي. دغه اجتماع او اتفاق دی نه غواړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مدینې منورې څخه عبارت لې عمرې ته حدیبیه ځای ته ورسېدی، هلته مشرکین قریش خبر شول چې رسول علیه الصلاۃ والسلام د جنگ لپاره راغلی دی. باره وویل چې سهیل بن عمر به زموږ استازي خبره به ورسره وکړي، در مخه بل څوک وچاکي. رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل زه د جنگ لپاره نه یم راغلی، د دې لپاره چې عمره وکړم. خو قریشو دا خبره نه منل. بالاخره سهیل بن عمر چې په خبرو کې خوږ او خوږه نرمه لهجه درلودله، رالی رسول صلی الله علیه وسلم سره اوږد بحث وکړي، محسوسه یې کړله ولو رښتیا هم رسول د جنگ لپاره نه دی راغلی، د قتال لپاره نه دی راغلی، د عمرې لپاره راغلی. خو اجازه بیا هم قریشو ورنه کړله. دا بل کال د هجرت اووم کال رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ لپاره تیاری وکړله. مکه مکرمه فتح سوله. چې فتح سول رسول علیه الصلاۃ والسلام چې ورلی ول اوس نو کم کار در سره وکړم. په دا وخت کې سهیل بن عمر رالی، باره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویله ول عزتمن ورور دی او د عزتمن ورور زوی دی. رسول علیه الصلاۃ والسلام ته ویل صفت یې وکړي او موږ ته عفو وکړه. رسول صلی الله علیه وسلم عفو ورته وکړله. هغه کسان چې د رسول لپاره یې تورې راخستې وي او مړ یې کړي، شهید یې کړي، قتل یې کړي، ټول یې کړي کمبلول، صحابه کرام هم ختم کړي، مدینه هم ختم کړي، ریاست هم ختم کړي، امپراتوري هم ختم کړي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې مکرمې فتح ته ورغلی، اعلان یې ورته وکړي اوس څه در سره وکړم. دی مخ ته راتېر سو، د قریشو نماینده و، ډېره جراره ژبه یې درلودله، قوال انسان و، خبرې یې زده وې، منطق یې زده و، دلایل یې زده و. ورسوله ته خو شریف انسان یې او د شریف انسان زوی یې. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د الله رب العزت په رحمت باندې نازول شوی و، الله د خپل خاص رحمت څخه یو خاصه حصه ورکړې وه، اعلان یې ورته وکړي ازاد یاست، ازاد ازاد. د مکې مکرمې د فتح په ورځ باندې دغه مشرکین چې ازاد یې کړله، بندیان یې نه کړله، دوی ته طلقا وویل سول. ول هغه انسانان چې رسول ازاد کړله غچ او انتقام یې ځینې وانخست. حدیبیه په میدان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وویل وریښتان وخرایاست. صحابه کرام داسې یو څه په دې کار کې پوره یا صحیح ونډه وانخستله. داسې الفاظ وایي چې خدای نکرده دوی په شان کې بېادبي رانیسي. خو دغه حکم یې ښه پر ځای عملي نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم رالی خپلې خیمې ته، غالبا حضرت ام سلمه رضی الله عنها وه. ول پریشانه معلومېدی، ول څه پېښه ده؟ ول صحابو ته مې ویل چې وریښتان وخرایاست، خو دی یې نه خري. حضرت ام سلمې ورته وفرمیل ای د الله رسوله اول ته په دې ښه کار شروع وکړه، صحابه کرام به خپله دا کار وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سر خرې شروع کړه، صحابه کرامو بېله وینا څخه کار شروع کړ. علما وایي د کور مشر پلار به اول ښه کار کوي، اولادونه بیا کوي. دا نه کېږي چې پلار ژره وایي اولادو ته وایي نشناسه زه خو هغسې وم نو تی ولې وایه، یا نه کېږي. اول به پلار ژره پرېږدي، اول به پلار پر سنت طریقه وي، اول به مشر پر سنت طریقه وي، اول به مشر پر سیرت وي، وروسته کشران خپل ورته ګوري. که مشر د علماو سره محبت درلودی، کشران خپله محبت پیدا کوي. او که په کور کې مشر د علماو غیبت شروع کړي، د مدرسو، مسجد، اسلامي پلانکۍ غیبتونه شروع کړه، کشر خود داسې کار کوي. الله اکبر کبیره.
دا مې دا خبره تر دې وغځوله او اوږده مې کړله چې رسول صلی الله علیه وسلم حضرت عمر مبارک ته وفرمایله ول د حضرت سهیل غبرګ غاښونه مه باسه. یو ورځ داسې راځي چې د حضرت سهیل به زموږ د خوا څخه دفاع کوي. هغه و چې په مکه مکرمه کې چې کله فتح رالل باره یې ورته وویله، حدیبیې ته چې رالې خبرې ورسره وکړلې، باره ولاړې قریش ته وویل ول ګورئ دا خبره واورئ، دا داسې قوم دی د رسول صلی الله علیه وسلم ملګري چې هیڅ کله رسول نه پرېږدي، نه په فقر کې پرېږدي نه په شتمنۍ کې، او داسې قوم الله ورکړی دی چې هیڅ کله به شاته نشي د رسول څخه. د دې قوم سره تاسو دښمني نشئ کولی، ایمان او اسلام راوړئ. دا خبرې چې وکړې حضرت عمر مبارک باره وویله، ویې خندله، ول رښتیا هم چې رسول کومه خبره ماته کړې وه چې ورځ به د حضرت سهیل خبرې و تا ته ګټمنې په ثابته سي او تا به وخندې، رښتیا هم د سهیل خبرو وخندولم. او بیا وویل موږ چې په کفر کې مو څونه کار کړی دی په جاهلیت کې، غونې کار به په اسلام کوو، لمونځ به ټینګار کوو، کم کار چې مناروا په جاهلیت کې کړی دی په اسلام کې به روا ډېر کارونه کوو، روژې به نیسو، حجونه به کوو. حضرت عمر مبارک ورته وخندل رضی الله عنه. اوس دغه مبارک صحابي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کول او ما د بیان اوله خبره وکړه چې موږ غوندې کمزور انسانان د صحابه کرامو حق نسو ادا کولی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دفاع کې موږ څه قرباني ورکړه؟ هر سهیل مبارک قرباني ورکړل، ودرېدی د کافرانو مخته، او نور دغه محمد صلی الله علیه وسلم سره مقابله نه کېدلی سي نه پکار ده. خبرې چې په خوا د محمد صلی الله علیه وسلم په بدی کې کولې هغه ژبه راواوښتل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت یې شروع کړ، دفاع یې کوله. ناس کسان تاسو ما معاف زما په شمول موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم څونه دفاع کړې ده. د رسول پر دا دونه غټ دین باندې لوی نیوکې وسي، خو دفاع زموږ سره نه یي، خو پوه نه یو، او چې پوه نه یو ولې نه یو پوه؟ دا خبره زه په ارمان باندې کوم چې د خپلو علماو مجلسو ته نه ورځو، کلونه د خپلو علماو مجلسو څخه قضا سوي یو، منطق و استدلال و دلایل و علمي سویه هم بیخي ټیټه یي، په صفر کې صفر یي. څونه عظیم دین دی، یوه ډېر لوی دین دی. زه اوس دا کتابو ته تاسو بوځم او یو کتاب در ښکاره کړمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خلک رالل، خلک ول موږ ته د دین د کومک لپاره یو څه صحابه راکړه چې موږ کومک وکړي. چا مې کوي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینې منورې مشهور اویا صحابه کرام په لاس ورکړل. څو اویا صحابه کرام د ځان سره چې روان کړله، د مکې مکرمې و طرف ته روان سوله. غطفان و غصفان دلته یو منطقه راځي، په دې ځای کې بئر معونه چې نداره څاو چینې درلودلې، په دا ځای کې صحابه کرام ټوله په شهادت ورسول، اویا صحابه کرام چې په شهادت یې ورسوله. بیا یو صحابي وویل چې خدای پاک زموږ له طرفه رسول خبر کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر سو. دلته د طریقت او د تصوف ډېرې مسلې دي چې غیر مقلدین او وابیان انکار ځینې کوي. څنګه اویا صحابه کرام شهیدان سوله، خو شهیدان یې کړل، او بیا څنګه د اواز تر رسوله پورې راورسېدی مدینې منورې پورې؟ الله چې وغواړي د یو چا اواز د یو چا په واسطه رسولی شي. دا بېله موضوع ده چې په طریقت زه درته وږغېږم او پر دې باندې ډېر بیانونه ما کړي دي، خامخا یې واورئ. دا مې در دې خبره وکړله، رسول صلی الله علیه وسلم چې کله خبر سو پرله پسې یوه میاشت د سهار په لمانځه کې د قرأت وروسته یا د رکوع وروسته پرله پسې دعای قنوت وایه، شراوې کولې، خدای پاک رعل هلاک که، زکوان هلاک که، بنو لحیان هلاک که، دا خلک هلاک که. پرله پسې د رسول په نبوي ژبه په فرضي لمانځه کې یا د قرأت څخه وروسته یا د رکوع څخه وروسته رسول بنفس نفیس خپله د مبارکې خولې څخه د شرع الفاظ راایستل. اویا صحابه کرام په هغه وخت کې اویا قاریان چې د ټولې نړۍ قاریان وه، ټولې په شهادت ورسول. دونه قرباني دي صحابه کرام ورکړي دي. الله اکبر کبیره. خو خیر قدرمنو، دغه مبارک صحابي حضرت سهیل بن عمر رضی الله عنه د دې د کارنامو څخه یوه کارنامه بله دا ده چې د یرموک په غزا کې دی شهید سو، او بیا به دا خبره کوله حضرت سهیل بن عمر رضی الله عنه ول چې څونه قرباني مو د کفر لپاره په جاهلیت او په کفر کې ورکړې ده، هغوی به څو چند قرباني د الله د رضا لپاره د اسلام په لار کې ورکوو. او بیا به دغه مبارک صحابي ویله ول موږ خو ډېر ستړي سولو او د کفر ستړیا موږ ته ګټه ونه کړله، خو که په اسلام کې راسو او په اسلام کې ستړي سو، د اسلام ستړیا بیا موږ ته په دنیا کې هم ګټه کوي او په آخرت کې هم ګټه کوي. او تر ټولو جالبه خبره خو یې لا دا ده، وایي رسول صلی الله علیه وسلم چې کله په مدینه منوره کې وفات وکړي، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه داسې جمله وویله: من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. که څوک داسې وایي چې ما د محمد عبادت کوي صلی الله علیه وسلم، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو، دا خبره به نه کوئ.
ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، او که څوک وایي چې زه د رب عبادت کوم الله رب العزت ژوندی دی مړ کیږي نه. وایي دغسې خبره لکه چې په مدینه کې حضرت ابوبکر وکړله، په مکه مکرمه کې حضرت سهیل بن عمرو هم مشرکینو ته داسې خبره وکړله. ولګورئ بتانو عبادت به پرېږدئ، د محمد دین قوي دی، الله رب العزت ژوندی دی او الله رب العزت مړ کیږي نه. د دغه ذات په عبادت کې به ځانونه ستړي کوئ. که چا د رسول سره دښمني وکړل موږ دښمني ورسره کوو، که چا د رسول سره دوستي وپالل موږ دوستي ورسره پالو. لکه څنګه چې ابوبکر دا خبره په مدینه کې وکړل د رسول د وفات سره، همداسې په مکه کې یوازې حضرت سهیل بن عمرو ولاړ شو، ټول مشرکین ته یې وریادول. نور به د محمد صلی الله علیه وسلم دین د خاورو سره خاورې کیږي نه، ټول عمر به د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دین غالب وي. لکه څنګه چې غالبا د حدیث شریف مفهوم دی الاسلام یعلو ولا یعلى علیه، اسلام به همیشه غالب وي، پر اسلام بل شی نشي غالب کېدلی. دا چې اوس خلک وایي ولی اسلام مغلوب دی، اسلام مغلوب نه دی، مسلمانان مغلوب دي، د دوی د اعمالو په وجه باندې. الله اکبر کبیره. او اخرنۍ خبره چې قدرمنو درته وکړم او نور خبره بس کم. د مبارک به ویلو ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دا خبره اوریدلې ده چې په تاسو کې د الله رب العزت په لار کې یو سړی یو ګړی، دا یو ګړی خو نو موږ یوې ثانیې ته هم وایو، یوې دقیقې ته هم وایو، یو 15-16 دقیقو ته هم وایو. د مبارک به فرمایل حضرت سهیل بن عمرو علما د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه خبر اوریدل ده که په تاسو کې د الله په لار کې سړی یو ګړی ودرېږي دا دغه انسان لپاره تر هغه عمل ډیر بهتر کار دی چې انسان یې په خپل ټول عمر کې قضا نه کړي. زه مثال وایم، یوه شپه یوه ورځ لغدوة او روحة فی سبیل الله خیر من الدنیا وما فیها، یو سهار د الله په لار کې وتل، یو ماښام د الله په لار کې وتل، دا تر دنیا او په دنیا کې چې کوم شان دي تر ټولو بهتر کار دی که سړی په جهاد کې ووتی. حضرت سهیل بن عمرو فرمایي وایي یو ګړی د الله په لار کې درېدل د دغه انسان تر هغه عمل بهتر کار دی چې انسان یې په ټول عمر کې قضا نه کړي. 2 رکعاته هر ماښام کوي چې کله انسان بالغ شي قضا کوي نه تر هغه وخت چې ځکندن راځي مړ کېږي. خو که د دغه نفلو پر ځای باندې یو سړی یو ګړی د الله په لار کې ودرېدی، یو ګړی د مدرسې پیرا وکړله، یو ګړی د مسجد پیرا وکړله، یو ګړی د سنگر پیرا وکړله په شنیت باندې، یو ګړی د خپل اسلامي ملک سرحد وساتي، یو ګړی د خپل سرحدات حفاظت وکړي، دا دغه انسان تر هغه عمل بهتر کار دی چې انسان په ټول وخت کې قضا نه کړي. الله اکبر کبیره. د سرحدات موضوع را له سرحدات 3 قسمه دي، یو فکری دي، یو دغه ظاهری دي، یو بیا دینی دي. دینی سرحد چې شتوای، فکری سرحد چې شتوای او ظاهری سرحد چې شتوای. دا نو چې تاسو ډیر راځي او الله رب العزت موږ تاسو ته ډیر عمر راکړي، الله دې پروا کې راکړي. دا خبرې به کوو ان شاء الله تعالی، او دا خبرې او بیان زه هم د زمانی او د حالات سره سم پدې کوم چې تاسو د آیاتو د قران او د فقهي اقوالو سره آشنا سئ، ایو څوم په ذهن کې راسي د چا سره دلیل وایست. دا سنې چې بیان هم واوري او روزي بل څوک ملامت هم کې بارونو لکه زه چې ملامت شوم. نو د مبارک به فرمایله د الله په لار کې یو ګړی درېدل تر هغه عمل بهتر کار دی د انسان لپاره چې په ټول عمر کې ځینې قضا نه شي. او بیا به ویله وانی لمرابط فی سبیل الله حتی اموت ولن ارجع الی مکه، چې مدینې ته رالم تر هغه وخته به د الله په لار کې سپر یم او ولاړ به یم تر څو چې مړ کېږم، بیا مکې ته نه ځم، دا زما کار دی، د الله سره مې وعده ده. دا خبره به د مبارک کوله. هغه و چې خپل روح الله رب العزت ته وسپاري، هغه و چې در مرګ د ساعته پورې بیا د الله رب العزت د دین لار پرې نه ښودله. الله رب العزت دې موږ ته وس او توفیق راکړي. رب العزت دې د صحابه کرامو پر قدم باندې د قدم ایښولو وس را نصیب کړي. خدای پاک دې دغه حالت چې اوس حالت د عذاب دی، د بارانونو او د خلکو حصول، خدای پاک دې د حالت د عذاب پر موږ نه جوړي. د خلکو حصول، د خلکو مالونه، د افغانانو د زموږ مالونه دي، واقعا هم مخابه دیږي. ما بل بس په درس کې ورته ویل مال که هغه د هزارګانو د کندي ولایت آلته که یو سني پیدا سي او د رب العزت و دین ته کار وکړي، ما ته دغه احترام لري لکه یو څوک چې سوچا د مورنۍ ژبې په خپل پښتنه علاقه کې پیدا شوی او د دین خدمت کوي. د افغانستان سره به داسې مینه کوي د خپل وطن سره لکه د خپل سکنۍ مور سره څوک مینه کوي، هم به په ارشي خوا بندوي. که زیریدل افغانان په زیریدو به خوا بدوي، که یول ویش چالاندې کول پر دې به خوا بدوي، که یو چا نه حق پر افغانانو خبرې کولې پر دې به خوا بدوي، دفاع به کوي. هر وخت بله ورځ یو مجلس و چې دا خبره شروع سول په افغانانو کې، دا ملک د استعمال نه، د ملک غیبت، د خاورې غیبت به نه کوې، که یې کوې نو بل ځای ولاړ شه بل ملک د بیا د خاورې غیبت کوه.
دا چې لویوالی هم دلې دی، کشرتوب هم دلې دی، سپینږیرتوب هم دلې دی، د دې خاورې څخه پیدا سوي، د خاورې سره باید مینه او محبت زموږ وي. په دې ښاروالي باندې زموږ خوا بده سي، دا سیګنالونه زرغونه ژړه او سره اشاره ده دې ته درېږي، ځینې تېرېږي مه. شرط کې ثابته خبر ده، که تېر سوې ټکر دې وکړي دیت او زمان پر تا دی، کاغذ پکښې مرشد هم پر تا دی، ځکه چې دا دغه معنا تېرېږه مه. دا نامیتوب نه دی چې د اشاره څوک تېر سو. د ښاروالۍ قوانین او ټول هغه قوانین چې په هر ملک کې د اسلام د قوانین سره ټکر نه وي، هغه عملي کېدل علما فرمایي واجب دي پر تا باندې، او که یې عملي نه کړل دا ګناه ده. اوس موږ وایو که د چا څخه سجده تلاوت پاتې سوله، سجده سهو پاتې سول، خو واجب پاتې سول، ګناه سوله. دا په شریعت ثابته خبره ده چې دغه اشارو که څوک ناحقه تېر سي هېڅ ضرورت یې نه وي. دغه ښاروالو دا ملکو دا څوک تا ته وایي چې وایي مه تېرېږه، د عملي کېدل یې پر تا لازمي دي. که تېر سولې واجب دې پرېښول، ګناهګاره سوې. هغه الګ ته چې وګورو، الله رب العزت کې موږ ته د سمې لارې توفیق راکړي، او خدای پاک چې ستاسو ناسته او ستاسو راتګ ستاسو د نجات او زموږ او ستاسو د جهنم څخه د نجات سبب وګرځوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد رسله وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب العزت زموږ د ناستو کسانو ټوله سوالونه جایز حاجتونه را پرک. خدای پاک د بندگانو د احتیاج مو وساته. رب العزت که مو پلرونه او منجې وفات سوي دي، خدای پاک جنت الفردوس ور نصیب که، او که به حیات و ژوندي وي رب العزت په خیر و په عافیت ستا د خوشحالۍ و رضا سره ژوند ورکړه. رب العزت اله العالمین رب العالمین زموږ د استادانو ژوند را خوندي که. رب العزت د ځوانانو، کشرانو، مشرانو، سپینږیرو، عوامو او خواصو ژوند را هوسا که. رب العزت د افغانانو ژوند هوسا که. رب العزت د افغانانو د اقتصادي حالت سره مخامخ دي، سخت حالت سره خدای پاک په خپل فضل او کرم ستا د رزق هغه دروازې ورباندې خلاصې که چې د ابراهیم په دعا دي پر مکه خلاصې کړلې، او د رسول په دعا دي پر مدینه خلاصې کړلې. خدای پاک پر افغانستان باندې د رحمت، خدای پاک پر افغانستان باندې د رزق د پراخي هغه دروازې پر افغانستان خلاصې که کومې دروازې چې تا د ابراهیم په دعا پر مکه او د رسول په دعا پر مدینه خلاصې کړلې. رب العزت موږ ته باطني او ظاهري اصلاح را نصیب کړه. خدای پاک زموږ د ټولو شهدا او شهادتونه قبول کړه. رب العزت پیر هغه ته جنت الفردوس ور نصیب کړه. خدای پاک چې نن ورځ د جهان او د دنیا په هر کنج او کنار کې هر څوک د اسلام او د ایمان سره وفات سوي یا شهیدان سوي، خدای پاک تور څخه راضي سه جنت الفردوس یې ځای کړه. او هغه مسمد هغه جان صاحب مبارک د کوچراغ ملګري وویل چې مریض دی، رب العزت د طریقت او د تصوفو غښتلی انسان دی او خلیفه دی، عابد انسان دی، خدای پاک روغ صحت ور نصیب کړه. رب العزت زموږ د علماو، زموږ د حاکمانو، زموږ د امیرانو حفاظت ته وکړه. خدای پاک زموږ د عام اولس، د غریب اولس، د فقیر اولس، د نادانه اولس غمخواره تسه. خدای پاک د مشرانو زړونه او فکرونه بلې خواته مه بیایه. رب العزت جهان په افغانانو ښایسته کړه. خدای پاک جهان ته د افغانستان څخه اسلامي نظام ته انتقال کړه. خدای پاک د دنیا خلک، د دنیا مسلمانان چې دا اوس حاجان راغلي دي او ډېرې قصې یې راته کړي دي، او د سعودي خلک هم دغه اسلامي نظام ته په تمه دي. رب العزت په ټوله دنیا کې د دغه اسلامي نظام برکات څرګند او ښکاره کړه. خدای پاک زموږ حاضر مجلس شاګردان مو، استادان مو په خپل خاص ناز راونازوه. خدای پاک د زړو څخه موقدي او حسدونه ایسته کړه. خدای پاک د صحیح عبادت توفیق را نصیب کړه. رب العزت زما په ژوند کې او د زیرو کسانو په ژوند کې دغه جامع مسجد آباده، هم ظاهري هم باطني په موږ باندې ووینه. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب العزت چې په دې مسجد کې مرسته را سره وکړه، خدای پاک هغه او د هغه اولادونه ستا د رضا او خوښۍ مطابق په دې دنیا او هغه دنیا کې وساک. څوک چې قدم ور باندې یږدي او خوشاله کېږي، رب العزت ته جنتونه ور نصیب کړه. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی الله تعالی علی خیر.